السلام علیکم دوستانو. نیلم ګل او نادیا ګل څه کارونه کوي؟ که غواړئ چې تاسو هم ترې خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. ډمه څومره سپک نوم دی، خو دا مو کله فکر کړی چې یوه نجلۍ ولې په ځان دا نوم کیږدي؟ کله مو دا فکر کړی که چیرې د یو چا خور ته د ډمې نوم ورکړل شي هغه سړی به څنګه سترګې اوچتوي؟ ډمه خپله نه جوړیږي، ډمه زه او ته یا ظالمه دنیا د یوې جینۍ نه ډمه جوړه کړي. کله چې همدې ډمو ته فکر وکړئ چې د دوی د سترګو تر شا څومره غمونه پراته دي، دا مو فکر کړی چې دوی به څه احساس کوي چې د پردو خلکو منځ کې ګډیږي. نادیا ګل، نیلم ګل او داسې نورې ډمې زه نه ملامتوم، ځکه چې دوی خپله ډمې نه دي جوړې شوي، بلکې دوی داسې کسانو ته واده شوي چې په خپلو ښځو څه چې په خپلو خویندو هم نه شرمیږي. نادیا ګل، نیلم ګل مخکې ډمانې نه وي، دوی هم دې ته خوشحالیږي چې د حیا او د عزت ژوند تیر کړي، خو دوی داسې دلالانو ته واده شوي چې د انسان په جامه کې زناور دي. دوی د پیسو لپاره هر څه نه تیریږي. دوی چې ښځې واده کړي نو دې لپاره واده کړي چې پیسې پرې وګټي، سبا به په خپلې خور او مور هم پیسې ګټي. نیلم ګل هم په یوه مرکه کې دا ویلي وو چې زه کله مور ورکولم نو د مور شرط مې دا و چې زما په لور به ډمتوب نه کوئ، خو چې زه کله واده شوم نو خاوند به راته د غریبۍ خبرې کولې او راته به ویل چې کله ته ډمتوب شروع کړي نو موږ به ښې ډېرې پیسې وګټو او په ګاډو کې به ګرځو. خلک وایي پښتون سره ظلم کیږي، خو پښتون کله دا سوچ ونه کړو چې زموږ عملونه څه دي. زما د نننۍ ویډیو دا دی چې دغه ډمو ته صرف د هوس د سړولو په سترګه مه ګورئ، دوی هم ځان ته دنیا لري، دا هم د چا خور ده، دا هم د چا مور ده. که تاسو غواړئ چې تاسو د دوی د درد اندازه ولګوئ نو د نادیا ګل اواز کې د هغې درد اوریدلی شئ، خو که چېرته ستاسو فکر جنسي او یا هم هوس نه ډک وي نو تاسو د هغې درد هیڅکله هم نشئ معلومولی. نیلم ګل او نادیا ګل چې چا استعمال کړي هغوی بیرته پرېښودلې او ښې ډېرې پیسې پرې وګټلې او د دوی دواړو دنیا یې برباده کړه. هغوی به بیا راځي نورو ښځو سره به واده کوي او نورو ښځو نه به هم ډمې جوړوي. خدا یاد وساتئ که چېرته داسې خلکو باره کې اواز اوچت نشي نو سبا به داسې څوک پیدا شي چې ستاسو او زموږ خویندو نه به هم ډمې جوړې کړي. لږ فکر وکړئ او داسې خلک وکنځئ چا چې زما معاشره خرابه کړي. نو دوستانو، نن زموږ ویډیو هم تر دې ځایه وه. که تاسو زموږ د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم، د لوی خدای په امان.